السلام علیکم ټولو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. نن مې زړه وغوښت چې دوستانو له تاسو سره یو ولاګ شریک کړم. خوږو دوستانو، نن راوتلي یو زموږ د خپل کلي. دوستانو، هسې زه به تاسو ته دا در وښیم چې زموږ د کلي نوم څه دی. زموږ د کلي نوم په سویلي پښتونخوا کې پښین دی او په پښین کې لمړان دی. د لمړانو څخه موږ باندې راوتلي یو دوستانو. دا کومه سیمه کې چې موږ دلته شتون لرو، دې سیمې ته وایي غاري بابا زیارت. تاسو لیدلی سئ هغه سپین چې معلومیږي دا غاري بابا زیارت دی. دا سیمه د غرو سیمه ده. داسې تاسو لیدلی سئ، ګوره هغه لاندې دا ټول پښین دی، دا کلي معلومیږي. داسې شاوخوا یې تاسو وینئ، ګوره دا کلي دی، دا د پښین کلي دی. او موږ دلته راوتلي یو دوستانو. نو موږ داسې نه یو راوتلي چې زه یوازې راوتلی یم. له موږ سره ډېر دوستان دي. لکه تاسو پرون بله ورځ هم زما په ویډیو کې یو ملګری را سره ولید، ګلخان نامي ځوان دی، دا دی ناست دی. هغه بالا چې وینئ هغه عجب خان نومیږي، زما مشر زوی دی. او دلته چې کوم کسان ناست دي کړایي پخوي، د کړایي پروګرام دی. نو اوس به ورسو چې هلته څنګه پروګرام دی او څنګه کړایي ده. اوس به زما کیمرامین هلته تاسو ورولي او در وبېښي چې اوس دلته اور بلیږي فی الوخت. دوستانو، تاسو وینئ چې دلته فی الوخت اور بلیږي. او دا کوم ملګری چې را سره دی دا جانان دی، دا جانان دی. او بل نور کوم ملګري ګرده زه در ښیم. دا زما کشنی بچی دی، ایمل نومیږي. او دا چې دی دا شازید نومیږي، د جانان بچی دی. او دا چې دی یوسف نومیږي، د رحمت الله بچی دی. او هغه چې دی هغه هم زما زوی دی، جانزیب نومیږي. او شریف خان یې نوم دی، د جانان ورور دی، کشر ورور یې. او دلته چې کوم دی دا اور بلیږي دوستانو. تاسو وینئ چې د کړایي پروګرام دی. څوک مې یرسي؟ دا رحمت خان دی، د بلا یرسي، د بلا یرسي. دا چې دی دا رحمت خان دی، د جانان ورور دی، د جانان دویم ورور دی. دا رحمت خان یې نوم دی، اور پیتور خان دی. چوچی ستا، چوچی راوه. بزیاره